بله ورځ یو حاجي صاحب ماته کیسه کول ول پلانکی سړی پیژنې ډېر شناخته سړی دا زموږ د ښار ما ول و ښه یې پیژنې وایي د ده پلار یو ډېر د ویشارۍ کار وکړي ما ول کم وایي ژوندی ولو په ژوند کې لا چې مثلا د هر ځای جایدادونه یې درلوده پیسې نغدې درلودې موټران سکوټران یې درلود سره یې درلود وایي زامنان یې سره راټول او دا هم ماته معلومه ده چې د 2 مندو اولاده د هغه سړي پلار 2 کوروالاوې درلود دا زامنان یې هم ډېر ول ګرد یې په ژوند کې لا کښېنول چې زوی دغه جایداد ستا دی دا مځکه ستا ده دغه سری دون حصه ستا ده دون حصه دا بل ده دون دا بل ده او دغه پیسې پاته دا ستا دا ستا او دا ور وښودل چې هغه ځای چې دی د دې کرایه ستا ده دا ځای کرایه ستا ده دا ځای کرایه ستا ده یعنې ټول یې په ژوند کې لا سره خلاص کړ بیا جنجال چې دی هغه نه رسي یعنی دا رقم مشاریان پلاران هم ستا په ژوند کې بې سره وي هغه بې عقلان هغه جهاله هغه بېوقوفه انسانان چار څوک دي که زه یم که بل دي که بل هغه نو دا رقم یې بیش نه ورکوي حساب و کتاب نه ورکوي چې 10 روپۍ پرتې لا بیا سره ورنیمۍ کوي چې 15 روپۍ ستا 15 دا بل زموږ د خلکو به ستا جایدادونه زله پاته چې په کروړو په اربو یو جایداد په کروړو جایدادونه سره پایده بیش نه ورکوي هغه چې دا هسې د ده سترګې پټ سوې دا 3 ورځې پر پاته سر ناست په 4مه ورځ باندې بیش خبره وکړي راسې بیش شون بارانو هغه ځایو ته سره ورسېږي چې نور نو در حد وتلي نه یې خان ور خلاصوی سي نه یې ملک ور خلاصوی سي نه یې بل ور خلاصوی سي نه یې بل ور خلاصوی ولې هر سړی هغه ښه جایداد ته چې دی هغه زور وي دا ښه جایداد یې زما ابل یې نه ورکړي هغه چې یې وغواړي دی نه ورکړي نو سره خلاصېږي نه بیا دغه زموږ خانان ملکان دغه خو دغه دنده ده دغه کسب دی دغه کار بل کار دی لري نه دغه څه پیسې واخه دغه څه پیسې واخه زه دغه جایداد تا ته در کوم اعلی جایداد دی ماته یو 50 لک روپۍ راکه 80 لک روپۍ راکه دا جایداد زه تا ته در کوم زه به پیسه لا درو انو و د خان سره څوک دغه کوي چې 2 ورونه دي د کوم خان ټلیفون ول راوکړي چې وروره تی سره باندې زه به هم زله خلاص کړم هغه وایي سمه چې کله ورسې دا یوه وختي لا پیسې ورکړي دي 50 لکه 1 کروړ 1 کروړ 20 دونې ورکړي بس دا یو وروره ولاړ شي بل ته وایي چې وروره د خان د خبنو را سره مني هغه وایي خو دې سره منم خان سم پر وایي چې دا جایداد یې ستا ای زوی مړې ظالمه جابره ولې د ده کې دا خو د پلانکي ځای جایداد دی دا خو در ټولو اعلی جایداد دی د دا ځای دې ما ته راکړي د هغه ځای دې ده ته ورکړي ولې دا رقم کوي ما در ټول هغه غوښتي لا پیسې اخیستې د دې د هغه کسب دی بل کار دا لري نه غریبان